د اشرف غني او نظام سقوط په اړه مهم خبر راغی. اشرف غني ولې د پوځ په رهبرۍ او امریکایي ځواکونو شکمن شوی و؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سیګر وایي کابل ته د طالبانو په نږدې کېدو غني پر پوځ شکمن شوی و او د ګوښه کېدو په اړه اندېښمن و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار په خپل نوي راپور کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په پای کې د افغانستان د پوځ سقوط ریښې ارزولي. دغه راپور ښایي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په اردو او امریکا شکمن شوی و. د سیګار راپور چې چهارشنبه د غویي پر 28 خپور شو د اشرف غني د حکومت په وروستیو ورځو کې د دسیسو او بدګمانۍ په اړه خبرې کړي. په دې راپور کې د افغانستان او امریکا د پخوانیو چارواکو له قوله راغلي چې پلازمینې ته د طالبانو په رانږدې کېدو سره غني ویره لرله چې خپل پوځ به یې په خلاف راپورته شي او شکمن شو چې امریکا له واکه د هغه د لرې کولو لپاره د پلانونو په حال کې ده. د دغه راپور له مخې غني همداراز خپل زیات شمېر لوړپوړي امنیتي چارواکي او مهم قمندانان ګوښه کړل او باوري وو چې ورته ژمن نه دي. دغه کار د افغانستان د امنیتي ځواکونو روحیه لا کمزورې کړه او د جګړې په مدیریت کې لالهاندي جوړه او ورسره نظام وپرځید. یو شمېر شنونکي بیا وایي کله چې امریکا غوښته چې د عبدالله نږدې کس بسم الله محمدي د دفاع وزیر کړي، ولسمشر غني او امرالله صالح تر میاشتو مخالفت وکړ ځکه دوی پوهېده چې پر بسم الله محمدي د امریکا تاکید په دې معنا دی چې د ده په مرسته غواړي پوځ کې جنجالونه جوړ او کمزوره یې کړي چې بالاخره هم داسې وشول. پخواني پوځیان هم وایي چې دوی ته به د جنګ پر وخت اکمالات نه کېده او ورته به ویل کېده شاته تګ وکړئ او یا هم وسلې په ځمکه کې د جنګ مه کوئ.